السلام علیکم دوستان. افغانستان په دویمه لوبه او لوبلړۍ کې بریا خپله کړه. د نجیب الله زدران او محمد نبي د ښې او غوره توپوهنې نه وروسته راشد خان په ضلحق فاروقي او نجات مسعود ښه توپاچونه هم ترسره کړه چې افغانستان په دویمه شلاوریزه لوبه همداراز په لوبلړۍ کې د زمبابوې لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان او زمبابوې ترمنځ په دویمه شلاوریزه نړیوالو لوبه کې افغان لوبډل مشر محمد نبي د لوبې پچه وګټل او لومړی د زمبابوې پر وړاندې د توپوهنې پریکړه وکړه. افغانستان په ټاکل سوي شلاورونو کې د 5 لوبغاړو په سوځېدو سره 180 منډې جوړې کړې چې له ډلې نجیب الله زدران تر ټولو ډېرې 50 منډې جوړې کړې. محمد نبي 43 ناسوځېدلې او حضرت الله زازي 28 منډې وکړې. د زمبابوې لخوا به ټنډه چتارا 2 او جانګوي او ریان بورل یوه ویکټه واخیسته. 101 منډو په تعقیب د زمبابوې لوبډلې په ټاکل سوي شلاورونو کې د 7 لوبغاړو په سوځېدو سره 139 منډې وکړې. افغانستان د 21 منډو په توپیر په دویمه شلاوریزه لوبه کې بریا خپله کړه. د زمبابوې لپاره یونسنټ کایا 450 سکندر رضا 41 او تادیونشي مروماني 10 منډې وکړې. د افغانستان لخوا نه راشد خان 2 په ضلحق فاروقي، نجات مسعود، محمد نبي او کریم جنت یوه ویکټه واخیسته. د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه په ضلحق فاروقي ته ورکړل شوه. افغانستان په دویمه شلاوریزه لوبه کې د بریا خپلولو سره د 3 نړیوالو شلاوریزو لوبو لړۍ هم 2-0 سره وګټله. خو لا هم د دغه لړۍ یوه لوبه پاتې ده چې د جون په 14مه نیټه به ترسره سي. که مو دا ویډیو خوښه سوي ویډیو در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوی یاست افغان خوشحال یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پر د الله په امان.